جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. په دې نن کلاس کې ما څه د انګلیش ګران ټکي هم راوړي دي او د دوو ټکو سینټنسز مې هم راوړي دي. دا به درته په جملو کې هم استعمالوم او د دې به درته په پښتو کې معنی هم کوم. کلاس په شروع کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکمه. ګورئ جی، اولنې ما سره د دوو ټکو سینټنس دی، دا دی ایټ نایټ. د ایټ نایټ مطلب دی د شپې. ګورئ که دا تاسو ته زه په جمله کې استعمال کما، کین وی میټ ایټ نایټ، کین وی میټ ایټ نایټ، د دې مطلب شو معنا شوله آیا موږ د شپې میلاویدی شو. که تاسو د ایټ نایټ استعمال کوئ نو کولی شئ کین وی میټ ایټ نایټ، آیا موږ د شپې میلاویدی شو. داسې به د دې یو بل مثال درکمه، آی واچ ټي وي ایټ نایټ، زه د شپې ټي وي ګورم. آی واچ ټي وي ایټ نایټ، زه د شپې ټي وي ګورم. داسې بیا یو بل سینټنس دی، دې ته تاسو وګورئ ان د ایونینګ، په ماښام کې. صحیح ده، ایونینګ وایي ماښام ته. I will come in the evening، زه به په ماښام کې راشم. I will come in the evening، زه به په ماښام کې راشم. جی بیا که یو بل مثال درکمه، I play in the evening، زه به په ماښام کې لوبه کوم. I play in the evening، زه په ماښام کې لوبه کوم. بیا دی in the morning. in the morning مطلب دی په سحر کې. I wake up early in the morning، I wake up early in the morning، زه په سحر کې وختي پاسم. I wake up early in the morning، زه په سحر کې وختي پاسم. I go to school in the morning، زه په سحر کې سکول ته ځم. I go to school in the morning، زه په سحر کې سکول ته ځم. بیا که بل ټکی درته ووایم، دا دی ټکی دی یو یسټرډے. یسټرډے وایي پرون ته. ویر ور یو یسټرډے، پرون ته چرته وي. مونږ تپوس کوو که نه چې پرون ته چرته وي، ویر ور یو یسټرډے، پرون ته چرته وي. یسټرډے وایي پرون ته، یعنی کومه ورځ چې تیره وي. صحیح ده. I met him yesterday، زه پرون هغه سره میلاو شوی ام. I met him yesterday، زه پرون هغه سره میلاو شوی ام. ګورئ بیا داسې یو بل سینټنس دی، that day. د that day مطلب دی هغه ورځ. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ، where were you that day، ته هغه ورځ چرته وي. مونږ تپوس کوو که نه چې ته هغه ورځ چرته تللی وي، ته چرته وي. ویر ور یو دیټ ډے، ته هغه ورځ چرته وي. داسې یو بل مثال درکمه، آی میټ یو دیټ ډے، هغه ورځ زه تا سره میلاو شوی ام. آی میټ یو دیټ ډے، هغه ورځ زه تا سره میلاو شوی ام. بیا به جی یو بل ټکی زه راواخلم سینټنس، ټو نایټ. د ټو نایټ مطلب دی نن شپه. ګورئ جی، دا د انګلیش بالکل بنیادی ټکي دي، دا مونږ ډیلی استعمالو، روزانه یې استعمالو. دې ته تاسو ډیره توجه وکئ، دا ښه په غور سره واورئ. صحیح ده. د ټو نایټ مطلب دی نن شپه. I am busy tonight، نن شپه زه مصروف یم.
I am busy tonight. نن شپه زه مصروف یم. Can we meet tonight? آیا نن شپه مونږ ملاویدی شو؟ که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې آیا نن شپه مونږ ملاویدی شو؟ Can we meet tonight? آیا نن شپه مونږ ملاویدی شو؟ بیا داسې یو آسان ټکی دی today نن، یعنی نن چې کومه ورځ ده دې ته وایي today. صحیح ده؟ نن. I am so tired today. I am so tired today. نن زه ډیر ستړی یم. صحیح ده؟ نن زه ډیر ستړی یم. tired وایي ستړي ته. I am so tired today. نن زه ډیر ستړی یم. I will not go today. I will not go today. نن زه نه ځم. نن زه هلته نه ځم، بس نن زه په کور کې ښه یم. صحیح ده؟ I will not go today. نن زه نه ځم. بیا یو بل ډیر آسان عوام ټکی دی when. د when مطلب دی کله. مثال ته یې وګورئ. when will you go. ته به کله ځي. یار ته به کله ځي. when will you go. ته به کله ځي. when will you come. ته به کله راځي. when will you come. که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې ته به کله راځي نو ویلی شئ ورته when will you come. never. کله هم نه. د never مطلب دی کله هم نه. never come here. کله هم دلته مه راځه. صحیح ده؟ never come here. کله هم دلته مه راځه. I will never go there. زه به هلته کله هم نه ځم. I will never go there. زه به هلته کله هم نه ځم. بیا که تاسو ته زه یو بل ټکی ووایم دا هم ډیر عام او آسان ټکی دی نو. د نو مطلب دی اوس. صحیح ده؟ Now I am busy. زه اوس مصروف یم. یعنی زه اوس کلاس تیاروم، زه اوس مصروف یم. No, I am busy. زه اوس مصروف یم. I am playing now. زه اوس لوبه کوم. I am playing now. زه اوس لوبه کوم. بیا پکې ټکی راغی tomorrow. tomorrow وایي سبا ته. صحیح ده؟ tomorrow سبا. come again tomorrow. سبا بیا راشه. come again tomorrow. سبا بیا راشه. بیا یې بل مثال ته وګورئ. can you come tomorrow. آیا ته سبا راتلی شي. can you come tomorrow. آیا ته سبا راتلی شي. ګورئ په دې نن کلاس کې تاسو ټوډے هم وپیژانده، یعنی نن ورځ مو هم وپیژاندله. یسټرډے مو هم وپیژانده، پرون ورځ. او را روانه ورځ یعنی سبانۍ ورځ مو هم وپیژاندله tomorrow. صحیح ده؟ د دې کلاس نه تاسو ډیر ټکي زده کولی شئ. دا ډیر ډیلی یوز سنټنسز پکې وو، ټکي پکې وو. تاسو به دې سره خپل انګلیش ډیر ښه کړئ، ډیر به امپروو شي. وړوکی کلاس دی د 8-9 منټو. دا بیا را د سره کوي، بیا یې را د سره کوي. ښه په توجه سره یې وګورئ او دا یاد کوئ. صحیح ده؟ که ژوند وي زه به راځمه ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړمه. د یو بل نوي کلاس سره به راځمه. تر د بل کلاس پورې به ماله اجازت هم راکئ او ما به په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد هم ساتئ. او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.